له سیاسي او جهادي مشرانو سره د جمهوریت رئیس غنی ګډه ناسته. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوریت رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو سره په دلګشا جومات کې د عظیم الشان قرآن د ختم مراسمو او د روژه ماتي په مناسبت جوړه شوې میلمستیا او ګډه ناسته کې ګډون وکړ او ټولو مشرانو د روژې مبارکې میاشتې له برکته په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د تأمین دعا وکړه. په ارګ کې د روژه ماتي په مناسبت دغه میلمستیا او ناسته کې چې مخکینی جمهوریت رئیس جلال المآب حمید کرزي، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله محمد یونس قانوني، محمد کریم خلیلي، ډاکټر زلمی رسول، حاجی محمد محقق، باتور دوستم محمد یوسف غزنفر، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب، محمد معصوم ستانکزي او رنگین دادفر سپانتا حضور درلود. ټولو مشرانو د هیواد په ملي او سیاسي مسایلو او روان وضعیت بحث او خبرې وکړې. جمهوریت رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د هیواد له سیاسي شخصیتونو او جهادي مشرانو څخه یو ځل بیا د دغه سیاسي توافق له امله مننه وکړه او دا یې د ملي یووالي او سیاسي اجماع لپاره چې په هیواد کې د تلپاتې سولې د تأمین او د تحمیلي جنگ د پای ته رسیدو لامل شي مهم ګام وباله. د هیواد جمهوریت رئیس وویل حکومت به د صلاح او مشورې مهم اسلامي او ملي اصل ته د درناوي په موخه د تلپاتې په څیر د ملي مسایلو په اړه د هیواد سیاسي مشرانو، د ولس او ټولو اقشارو استازو سره وخت پر وخت سلا مشورې کوي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تر بیا ښې چارې له دعاګانو مو مه هیروئ.